محمود یم محمود یم بی عیازه شوم گذران ته می خطره ده محمود یم بی عیازه شوم گذران ته می خطره ده محمود یم بی عیازه شوم گذران ته می خطره ده یوازې شوم خلکه نو خپل ځان ته می خطره ده که نو خپل ځان ته می خطره ده او د ناس چې په ممبر ملا څه ګډې وډې وایي د ناس چې په ممبر ملا څه ګډې وډې وایي وږونه څه بند نه کړم ایمان ته مې خطره ده وږونه چې بند نه کړم ایمان ته مې خطره ده او د واړه حکمرانو عدالت نه مونږ بیزار یو زیشان کمال صاحب د واړه حکمرانو عدالت نه مونږ بیزار یو نړۍ ټوله په امن دی افغان ته مې خطره ده نړۍ ټوله په امن دی افغان ته مې خطره ده او جهاد پیتوای صرف زمونږ سیمې ته راوړي جهاد پیتوای صرف زمونږ سیمې ته راوړي پښتون پکې قتلیږي مسلمان ته مې خطره ده پښتون پکې قتلیږي مسلمان ته مې خطره ده او ما ډېر ارمانونه یاره ستا د دیدن سترګو کړي ما ډېر ارمانونه ستا د ښکلو سترګو کړي وعده د دیدن وعده د رانه کړه ارمان ته مې خطره ده او پښتون که بیدار نشو داسې وخت به هم راځي پښتون که بیدار نشو داسې وخت به هم راځي لاسونه خو یې تړلي دي زبان ته مې خطره ده ډېرې خاموشۍ خراب کړم ډېرې خاموشۍ خراب کړم خپلې بېوسۍ خراب کړم چل باندې پوهېږم نه داسې سادګۍ خراب کړم زه د کبرجن للی دغسې مستۍ خراب کړم څو ځلې توبه مې کړه بیا دغې یارۍ خراب کړم هره ورځ جنګونه دي خلکو د مستۍ خراب کړم ما پښتونه روره تل ډېره د پلټۍ خراب کړم زړه باندې مې غم وي تل خپلې ګلالۍ خراب کړم هغه د پنجرې نه خو لاړله مرغۍ خراب کړم ګل نبي به څه وایم نور دی زندګۍ خراب کړم السلام علیکم ډېرو خوږو کتونکو اوریدونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ذیشان کمال هیله من یم چې روغ جوړ او د صحت په جمع بو خوږو کتونکو په دې خپرونه کې په دې پروګرام کې ته ستړي مشئ هرکلی وایم خوږو کتونکو لکه څرنګه تاسو ته معلومه دی زموږ هر پروګرام هر یوه خپرونه ادبي ملګرو سره وي خو په نن ادبي بنډار کې ځوان شاعر تکړه شاعر ګل نبي ګل را سره دی ګل نبي ګل نه به د ژوند پښتنې د ژوند معلومات او د شعري معلومات ترلاسه کوو نو راځئ ګل نبي ګل ته په دې خپرونه کې ستړي مشئ هرکلی وایو الله دې مل شه ذیشان کمال صاحب ډېره مننه خدای دې قدرمن لاره چې ته دومره خپل لنډ تنګ قیمتي وخت مونږ ته خلکو ته راکړي مونږ خپلو ملګرو سره وړاندې کړي ښکاره مه کړې ورته ډېره مننه ذیشان کمال صاحب ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه ګل نبي ګل صاحب ژوند مې څنګه دی ژوند مې څنګه تېرېږي ژوند الحمدلله ذیشان کمال صاحب ژوند تېرېږي تېروبې سختې بعدې ورځې خامخا زندګۍ سره راسي خو ژوند ښکلی دی شکر الحمدلله ژوند به کوو ذیشان کمال صاحب تېروبې ډېره مننه ښه وختونه ښه ستونه درته غواړو باقي ژوند کې هم ګل نبي ګل صاحب زمونږ دی اوریدونکو سره لنډه خپله پېژنګلو وکړه زما نوم خو ګل نبي دی خو د ادب په دنیا کې ګل نیا مشهور یم ګل نبي ګل زما پره نوم دی او د بغکي د ببلاک اوسیدونکی یم خو فی الحال دا وخت شپې سبا په پړچنار سیټي کې سبا کوم ژوند تېروم ذیشان صاحب ډېره مننه ګل نبي ګل صاحب د شعري شوق مې څنګه پیدا شو د پښتو په دې لاره مې څنګه قدم راکېښودو نو ذیشان کمال صاحب شعري خو زه اوسه پورې ځان ته شعر نه یم خو شعري سره ډېره زیاته مینه لرم که نه چې اول نه وړکتونه زما شعر او غزل سره ډېره زیاته شوق و په ډېر غور سره یې اوسه واورم او استادانو سره زده کړې کوم ذیشان کمال صاحب بس دا ګډ لیک دی او کوو دي روان دی ګل نبي ګل صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو دا لیک کوئ او د شعرۍ تراوتي وئ
تقریبا زیشان کمال صاحب 2008 اوم نه د شعر سره مو زیاته مینه ورسره لرو بس هغه نه واجب مود ګډ لیکو زیشان کمال صاحب روان دی ان شاء الله کوي کنه. ډیره مننه. ډیر وخت کیږي 2008 نه تاسو لیکوئ، تر دې دمه مې څومره لیک کړی دی؟ میرا لیک خو تقریبا زیاته داسې 200-300 لیک به وي، تقریبا داسې 200-300 داسې غزل به وي ټول مات ګډ تقریبا نوره انشاءالله کوو به خپله هله ځله دې کوو، خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې مو نوره مخته لاړ شو مو لیکل وکړو که نه. ډیره مننه. په شاعرۍ کې استاد لروی زده کړه مې چا نه کړي دی؟ زده که خو اول کې هغسې ټایم کې که نه موږ سره سکول کې نور غلام نوري صاحب و، هغه زما استاد و، اول شعر و شاعرۍ مو هغه سره استاد امام هغه تېر شوی دی، او اوس رسه نور بلا شاعران ملګري استادان شته چې هغوی سره زده کړې کوم زیشان کمال صاحب. ډیره مننه. زه موږ ته خپل معلومات راکړو یو جهان مننه کوم. نه خوږو کتونکو ګل نبي و، تاسې خبرې واورېدې، نه ګل نبي ته راځو مسلسل به څو غزلې ونه واورو. ګل نبي صاحب د خپلې خوښې مسلسل څو غزل زموږ دي کتونکو سره وړاندې کوم. یو غزل دی څه ملګرو ته ډالۍ وي څه دلته د مینې د خندا خبره چا ونه کړه، دلته د مینې د خندا خبره چا ونه کړه، بې د مطلبانه خطا خبره چا ونه کړه، او خوښه ده نه دی چې د دې کلي نه کډه یوسو، خوښه دې نه دی، خوښه ده نه دی چې د دې کلي نه کډه یوسو، په دې صحبت کې د وفا خبره چا ونه کړه، او خوښه ده نه دی چې د دې کلي نه کډه یوسو، په دې صحبت کې د وفا خبره چا ونه کړه، او زمونږ جومات کې هم د حورو د غلمانو ذکر، زمونږ جومات کې هم د حورو د غلمانو ذکر، د مظلمانو د ژړا خبره چا ونه کړه، او زمونږ جومات کې هم د حورو د غلمانو ذکر، زمونږ جومات کې هم د حورو د غلمانو ذکر، د مظلمانو د ژړا خبره چا ونه کړه، او زی دیدن تی جنت په تمه اوسه شیخه، زی دیدن تی جنت په تمه اوسه شیخه، منځه جنت او د اشنا خبره چا ونه کړه، او زمونږ د کلي په ګاونډ کې جوړ مین بیلوي، زمونږ د کلي په ګاونډ کې جوړ مین بیلوي، د رقیبانو د سزا خبره چا ونه کړه، او د افغانۍ لمنې لنډې کړې سرتورې ګرځي، د افغانۍ لمنې لنډې کړې سرتوره ګرځي، د پښتنې پیغلې خیا خبره چا ونه کړه، او د افغانۍ لمنې لنډې کړې سرتوره ګرځي، د پښتنې پیغلې خیا خبره چا ونه کړه، او څه په کلونو عمره ورنه پخلا کېږي مدام، څه په کلونو عمره ورنه پخلا کېږي مدام، خی ګل نبي خو دا ستا خبره چا ونه کړه، یو خو دا ستا خبره چا ونه کړه. بل غزل دی څه عجیبه خلک یو، عجیبه خلک یو، ژوندون څه عجیبه تېروو، عجیبه خلک یو، ژوندون څه عجیبه تېروو، هر څه باغي یو موږ د مینې په نامه تېروو، عجیبه خلک یو، ژوندون څه عجیبه تېروو، هر څه باغي یو موږ د مینې په نامه تېروو، او څه تمه نه کوم باچاره ته بس هېڅ نه ښکاري، چې تمه نه کوم باچاره ته بس هېڅ نه ښکاري، په چاو د لاسو زندګي څه په مازه تېروو، او طالب عسکر که په دې خاوره مې ولس جنګېږي، طالب عسکر که په دې خاوره مې ولس جنګېږي، اغیار خو نشته یو پښتون د جنازه تېروو، او ستا چې د دومره ستمونه بل نفرتونه شیندل، ستا چې د دومره ستمونه بل نفرتونه شیندل، ستا چې د دومره ستمونه بل نفرتونه شیندل، اوس چې په دې لاره راځم نو ډېوه مړه تېروو، راځم نو ډېوه مړه تېروو، او حاجي ته لاړ شه مدینې ته صنمه دې وشي، حاجي ته لاړ شه مدینې ته صنمه دې وشي، مونږ وږي تږي که نه هره دلته شپه تېروو، او تږي حاجي ته لاړ شه مدینې ته صنمه دې وشي، مونږ وږي تږي که نه هره دلته شپه تېروو، او ما ګل نبي نه چې ته تلې هر څه تللی دي، ما ګل نبي نه چې ته تلې هر څه تللی دي، د بې وسۍ عمر په څومره اندېښنه تېروو، او یو غزل بل دی محمود یم بې ایازه شوم ګزران ته مې خطره ده،
محمود یم بی ایاز شوم گذران تا می خطره ده محمود یم بی ایاز شوم گذران ته می خطره ده یوازې شوم خلکنو خپل ځان ته می خطره ده کنو خپل ځان ته می خطره ده او د ناس چې په ممبر ملا څه ګډي وډي وایي د ناس چې په ممبر ملا څه ګډي وډي وایي وګونه څه باندې کړم ایمان ته می خطره ده وګونه چې بند نکړم ایمان ته می خطره ده او د واړه حکمرانو عدالت نه مونږ بیزار یو زیشان کمال صاحب د واړه حکمرانو عدالت نه مونږ بیزار یو نړۍ ټوله په امن دی افغان ته می خطره ده نړۍ ټوله په امن دی افغان ته می خطره ده او جهاد پیتوای صرف زمونږ سیمې ته راوړي جهاد پیتوای صرف زمونږ سیمې ته راوړي پښتون پکې قتلیږي مسلمان ته می خطره ده پښتون پکې قتلیږي مسلمان ته می خطره ده او ما ډېر ارمانونه یاره ستا د دیدن سترګو کړي ما ډېر ارمانونه ستا د ښکلو سترګو کړي وعده د دیدن وعده د رانه کړه ارمان ته مې خطره ده او پښتون که بیدار نشو داسې وخت به هم راځي پښتون که بیدار نشو داسې وخت به هم راځي لاسونه خو یې تړلي دي زبان ته مې خطره ده او دولت نشه څو پورې مو ذهن کې تاویږي دولت نشه څو پورې مو ذهن کې تاویږي ته وګوره ته وخت سخر انسان ته مې خطره ده او قسم دې که د تورو شپو سبا له مې څوک پرېږدي کمال صاحب قسم دې که د تورو شپو سبا له مې څوک پرېږدي بلال یم شپه سبا کوم ځان ته مې خطره ده شپه سبا کوم ځان ته مې خطره ده قسم دې که د تورو شپو سبا له مې څوک پرېږدي بلال یم شپه سبا کوم اذان ته مې خطره ده او سا ګل نبي د ښار کې د مینو ژوندون ګران سګل نبی دی خار کې د مینو ژوندون ګران ټپه پکې حرامه دی قربان ته مې خطره ده وسلام زیشان کمال ګل نبی صاحب په اخري کې د خپلې خوښې یو څو شعره یا غزل سره وړاندې کړه ډېره مننه دوی ستړی کړم ډېر څه دا دلدار کوم ستړی کړم ډېر څه دا دلدار کوم دا د سلو یار به څنګه یار کوم ستړی کړم ډېر څه دا دلدار کوم دا د سلو یار به څنګه یار کوم او نور مې د دنیا نه زړه موړ شوی دی یو خو ستا دیدار ډېر په جار کوم او یار خو د بغیر مطلب یوه خبره نه کوي یار خو د مطلب بغیر مطلب یوه خبره نه کوي یار خو د بغیر مطلب یوه خبره نه کوي ټوله ورځې ښه وي چې بېګار کوم دا د سلو یار به څنګه یار چې بېګار کوم دا د سلو یار به څنګه یار کوم نن خو خانجي خامخا چوټي راکا نن خو خانجي خامخا چوټي راکا شپه چکر وړم خم دیدار کوم او نن خو خانجي خامخا چوټي راکا شپه چکر وړم خم دیدار کوم دا د سلو یار به څنګه یار کوم ما خو به خدای ګوس خیر کړی وو زړه نه مې نه وځي چې انکار کوم دا د سلو یار به څنګه یار کوم ګل نبي د زړه خبره کړم نن ټول مطلب مې یار ته وي شکار کوم دا د سلو یار به څنګه یار ګل نبي ګل صاحب ډېره مننه مه کوم خوږو کتونکو ګل نبي ګل و تاسې کلمونه واورېده په دې هیله چې خوښ به شوي وي ګل نبي صاحب په اخره کې زموږ دي کتونکو ته او زموږ دي پښتون عوام ته څه پیغام لروئ زیشان کمال صاحب بس پښتنو وروڼو ته ټوله سلامونه کوم سلامونه بعد دا پیغام دی څو خپلو کې ورولي محبت مینه محبت وکړئ دا نفرتونه مفرتونه دا زور نه چیک وغورځوئ انسانیت سره کار لروئ مینه محبت سره کار لروئ بس مینه محبت ټولو کې ښه شی مینه دی چې یو بل سره مینه وکړئ یو بل سره ورولي وکړئ نور داسې څه پیغام نشته زیشان کمال صاحب ډېره مننه خوږو کتونکو دا و زموږ نن ادبي بانډار تاسو راسره واورېدو د بلې ویډیو پورې ما زیشان کمال ته راکړو اجازت د لوی الله په امان په مخه مې ښه